محترم رور سید احمد د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که خاوند ته در ورغلی ښځې ته داسې یو خبره وکړي چې هغه باندې خفه شي، یعنې ښکنځل ورته وکړي، بد رد ورته ووایي، آیا ښځه کولی شي چې مقابل جواب ورته ورکړي؟ محترمه وروره، ښځه کولی شي چې مقابل جواب ورته ورکړي، ځکه قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي جزاء السیئة سیئة مثلها. خو بیا هم که ښځه د صبر او زغم څخه کار واخلي نو دا به ډېر ښه وي د دې دپاره. خاوند چې خپلې ښځې ته ښکنځل کوي، پوچ ورته وایي، ځان بد نه ورته معلومیږي، د دې حق تلپین نه ورته معلومیږي، خو که میرمنې مازې ورته وویل چې دا ته څه ګډې وډې سره وایې، یا ولې ښکنځل کوې، یا یې مقابل جواب ورته ورکوي، نو بیا خپل حق تلفي ورته معلومیږي. حق خو د دواړو طرفو دی، لکه څنګه چې ښځه د خاوند حق مراعات کوي، باید چې خاوند هم د ښځې حق مراعات کړي. لکه څنګه چې د خاوند په خپل مور و پلار باندې خوا بدیږي چې یو څوک بد نسبت ورته کوي، همدارنګه د ښځې هم په خپل مور و پلار و خاندان باندې خوا بدیږي چې خاوند بد نسبت ورته کوي. خلاصه دا چې حق د دواړو طرفو دی، باید چې دواړه طرفه یو د بل حق مراعات کړي او ښکنځلو پچو پحش ونه وایي. والله اعلم بالصواب.